د پاکستان مرکز کوټه کې پر امنیتي ځواکونو زوروره چاودنه شوې. دا چې چاودنه چا کړې په همدې ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د پاکستان د بلوچستان ایالت په سرخار کوټه کې چاودنه شوې چې پکې 2 امنیتي سرتیرو په ګډون 3 تنه ژوبل شوي دي. بل لور ته په خاران کې د پولیس په چوکۍ د لاسي بم برید شوی دی. د کوټې پولیس د چارواکو په خبره نن چهارشنبه په ورځ 9 فبروري د نیو سریاب پولیس تهاړي په حدودو کې د ویلجیټ په سیمه کې بمي چاودنه شوې. د خیر ښېګڼې ادارې ادهي د چارواکو په خبره په برید کې د امنیتي ځواک 2 سرتیري او 1 لاروی ټپي شوی دی. د کوټې د پولیسو SP انویسټیګیشن نوید عالم وای د برید هدف د امنیتي سرتیرو د غزمي موټر وو، خو په خبره چې په برید کې د کوم امنیتي سرتیري د ټپي کېدو تصدیق نه کوي. د هغه په خبره په دې اړه نور معلومات راټولوي. د نوید عالم په خبره د سړک غاړې ته ښخ کړل شوي د 3 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي د ریموټ کنټرول په واسطه چاودل شوي دي. د ټولو امنیتي ځواکونو د سرتیرو غزمي کېږي. زیات ګمان دا دی چې هغه امنیتي ځواکونو هدف کول یې مقصد وو. بل لوري ته د بلوچستان په خاران کې هم د پولیسو په تهاړي لاسي بم برید شوی. د پولیسو چارواکو په خبره په یاد برید کې کوم ځاني تاوان نه دی رسېدلی. د دې بریدونو ذمہواري د ریپورت د جوړولو تر وخته کومې ډلې نه ده منلې. دوستانو زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.